تکبیرونه به کله شروع کیږي کله به ختمیږي د دې الفاظ څنګه دي دغه شان دي که یو انسان نه مونځ قضا شي او دی بیا دا قضا مونځ راګرځي نو د قضا مونځ نه پس په دې تکبیرونه وای او که نه به وای دغه شان دي که یو انسان بالکل دا تکبیرونه د مونځ نه پس ونه وای نو دا انسان په دې باندې ګناهګاریږي او که نه ګناهګاریږي نو دا یو څو خبرې زموږ عزتمندو سره تاسو ته په دې ویډیو کې د تکبیرونو په حوالې سره بیانوم دا ضرور وورئ او دې باندې ضرور عمل وکړئ ټیک شو جی نو اوله خبره خو دا وورئ زموږ عزتمندو چې تکبیرونه ویل په هر مسلمان باندې واجب دي یعنی فرض دي داسې وګڼئ په هر مسلمان باندې که هغه نارینه ده که زنانه ده که مالداره دی که غریب دی که څوک قرباني کوي او که نه کوي په دې ټولو باندې د مونځ نه پس یو پیره دا تکبیرونه ویل واجب دي صحیح شوه جي مکمل وضاحت اوس تاسو ته په دې ویډیو کې کوم تاسو په غور سره دا خبرې واورئ ښه نو زموږ عزتمندو اوس دا خبره چې تکبیرونه به کله شروع کیږي او کله به ختمیږي دې ته تاسو غوږ کېږدئ ښه نو په پاکستان کې به انشاءالله تکبیرونه د اتوار په ورځ باندې شروع کیږي صحیح شوه جي اتوار په ورځ باندې د سحر مونځ نه پس په شروع شي صحیح شوه هر مونځ نه پس به دا تکبیرونه ویلې کیږي اتوار په ورځ باندې به هم وویلی شي د پیر په ورځ باندې به هم وویلی شي د اختر په ورځ باندې د پنځه واړو وختو مونځونو نه پس به وویلی شي د نای په ورځ باندې شروع په ورځ باندې هم وویلی شي او د زیارت په ورځ باندې د سحر مونځ نه پس په ویلی شي ماسپښین او مازدیګر نه پس زیارت په ورځ باندې د تکبیرونو اخیری ورځ ده چې مازدیګر مونځ نه پس ویلی شي که نه بس تکبیرونه بیا ختم شول صحیح شوه نو پاکستان کې به انشاءالله د اتوار په ورځ باندې تکبیرونه شروع کیږي او زیارت په ورځ باندې به ختمیږي صحیح شوه جي او هغه ملکونه چې هغوی سعودي عرب سره یو ځای اختر کوي یعنی سعودي عرب کې دوبه کې وغیره وغیره چې هغه ملکونه چې سعودي عرب سره یو ځای اختر کوي یعنی د اتوار په ورځ باندې د هغوی اختر دی نو هغوی تکبیرونه به انشاءالله د خالی په ورځ باندې شروع کیږي شنبې په ورځ باندې به شروع کیږي خالی په ورځ باندې ښه د جمعې نه پس چې کومه ورځ ده په دې باندې سحر مونځ نه پس په شروع کیږي او د شروع په ورځ باندې به د مازدیګر مونځ نه پس د هغوی تکبیرونه ختمیږي خاص شروع په ورځ چهارشنبه چې ورته ویلی کیږي په دغه ورځ باندې به د دې تکبیرونه بیا ختمیږي صحیح شوه مازدیګر مونځ نه پس اوس دې خبرې ته هم غوږ کېږدئ چې تکبیرونه چې دی که نه هر فرض مونځ نه پس ویل کیږي یو پیره ویل چې دي دا واجب دي سړي چې دي دا به په تیز اواز باندې دا تکبیرونه وایي او زنانه چې دي که نه دا به په رو اواز باندې دا تکبیرونه وایي ښه د دې الفاظ څنګه دي الفاظ وورئ الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا تکبیرونه دي د هر فرض مونځ نه پس به دا تاسو سړي چې دي په تیز اواز باندې وایي او زنانه چې دي دا به په سلو اواز په رو اواز باندې د هر فرض مونځ نه پس وایي ښه اتوار په ورځ سحر مونځ سره به شروع شي او د زیارت په ورځ د مازدیګر مونځ نه پس به بس دا بیا ختم شي صحیح شوه جي ښه اوس دا خبره که چېرې یو انسان نه مونځ قضا شو او دی بیا دا قضا مونځ راګرځوي نو د قضا مونځ نه پس به دا وایي او که نه به وایي نو بالکل به دا د دې قضا مونځ نه پس وایي ښه چې هر ټایم دی دا قضا مونځ راګرځوي بالفرض د سحر مونځ نه قضا شو که دا مونځ دی ماسپښین سره راګرځوي که نه خو چې څنګه دا 2 رکعته د سحر قضا وکړي دې نه پس په ساړی په تیز اواز باندې تکبیرونه وایي او زنانه چې دي که مونځ نه قضا شو دا قضا مونځ راګرځوي نو دې نه پس به بیا په سلو اواز باندې تکبیرونه وایي همدا تکبیرونه کوم چې تاسو ته ما ویلې صحیح شوه جي ښه اوس که چېرې یو انسان دی هغه بالکل تکبیرونه نه وایي آیا دې ګناهګاریږي او که نه ګناهګاریږي نو سخت ګناهګاریږي زموږ عزتمندو دې په دې باندې سخت ګناهګار شو ځکه چې تکبیرونه ویل د هر فرض مونځ نه پس واجب دي او واجب چې څوک پرېږدي که نه د سخت ګناهګار شو په دې باندې صحیح شوه جي اوس که یو داسې انسان چې هغه نه د مونځ نه پس تکبیرونه هیر شول دی وایي چې ویمه به خو هیر شول تی نو بیا به په دې باندې څه کوي د دې بیا قضا نشته دی بس دی به بیا استغفر الله په دې باندې وایي استغفار به پې کوي ټیک شو یو سل پیری دی استغفار بیا وای په دې باندې صحیح شو جی نو دا یو څو خبرې زموږ سکمندو د تکبیرونو په حواله سره ک بیا پکې څه خبرې څه تپوسی کمنټ کې رابطه کول شي ان شاء الله زه به کوشش وکم چې جواب درکم او تاسو په فکر ټیک شو جی کوشش وکړئ ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېر شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان